محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. دې آیات کریمه چې دا اوس تلاوت شو دا د سورة النساء 23 آیات دی. ربط یې د ما قبل سره دا دی تر دې چې مخکې کوم آیات کریمه تېر سوی و هغه چې په جاهلیت کې کم بد رسومات دوی درلودل، د اسلام دین چې راغلی نو الله وغوښتل چې هغه ګرده باطل کړي، د مسلمانانو د ذهنه یې وباسي چې په هغه سلسله کې د مثال په طور یو رسم باطل دا و د خپلې میرې سره به نکاح کول. پلار به هم نکاح ورسره کړی او چې پلار به یې لکړه دی به په راوغورځي د نکاح به ورسره کول. یا به داسې کوله د مثال په طور دوې خویندې به وي نو د دوو خویندو جمع خو ناروا ده، دوی به دوې خویندې یو سړي په نکاح کړي وي، ول دواړې مې خوښېږي نو. یا د متبنا زوی دا زوی خو نو یو داسې زوی دی چې د سړي څه پیدا سوی دا یې یو، بل زوی به داسې دی چې د سړي د ښځې شیدې راوتلي نو دا هم د زوی بلل کېږي، دا یو چې دی هغه اصلي زوی سو، نسبي زوی سو. دا بل چې د ده د کوروالا شیدې راوتلي دا بیا رضعي زوی سو. یو بیا دریم قسم زوی دی متبنا ورته وایي. متبنا دا دی چې نه د ده د ښځې شیدې راوتلي دي او نه د نسلي زوی دی، دغسې کوچنی دی دی ورته وایي زویه په زویوالي یې ونیسي. لکه زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم متبنا زوی واله. نبی علیه الصلاة والسلام اعلان کړی بس دا به لازمه زوی دی زوی بولم. نو دا درې قسمه زوی په دې کې چې و دی د متبنا زوی کوروالا چې د سړي مژور داسې کېږي چې هغه زوی د مازې ورته وي چې زوی دی نه رضعي زوی دی نه نسلي زوی دی، دغه بیا دی حرامه بلله برل د دې سره به نکاح نه کوي او حال دا چې دا حلاله ده. یعنې د اسلام پر مخالفت یې کوم احکام و. د مور سره نکاح کول چې میره ده د مثال پر دوې خویندې پر له جمع کولې متبنا زوی چې د سړي هېڅ نه دی خو مازې ده په خوله ورته ویلې چې دا زما زوی دی، د هغه کوروالا چې برابل دا نو مژور کېږي دا نو ناروا ده. داسې یعنې دغه رسومې باطله یې پسې رااخیستې وه. الله پاک یو باطلول په دې سلسله کې په دا پای کې دا چې در دې سبقه مخکې آیات ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم په دې کې دغه رسم باطلاوه چې دا ول د منکوحې سره د پلار نکاح کوي الله ول دا کار مه کوئ. نو د هغه په مناسبت کې اوس په دغه آیات کریمه کې څه محرمات بره بیان کړي. بره نو یوازې دا نه ده چې د سړي پلار نکاح ورسره کړي چې نه کوي در باندې حرامه ده، محرمات یې بیخي ډېرې دي، دا حساب کوي نو کېدای شي په مضمونات صفیږي. دا اوسنی آیات ګواکې د قبل آیات لپاره تتمه ده، ولې هلته فقط هغه رسم باطل ته لاس راوړي چې دغه چې پلار یې په نکاح کړي دا مه کوئ. نو الله تعالی به رب سره راواخیسته چې نو یوازې هغه نور نه ده، نو محرمات نورې هم دي. د محرماتو د بیان دپاره دغه آیات کریمه اصل اساسي دی.
یو بل وخت ما تاسو ته ویلي وه بهرمحال په دار اسلام کې د مسلمانانو په بچیانو کې یو سړی چې د 18 کالو ایمار زما څه پوښتنه کوله ځان ته تعلیم یافته هم وایه بهرحال دا څه بندیزونه دوی پر کش کړي دي پر دا ښځو باندې دا ناروا ده دا ناروا ده دا ناروا ده د خېټې ورته جوړېدلي یاست سمې دمې ښځې دي زما خوښه ده خور مې ده خوښه مې ده د خاله لور مې ده خوښه مې ده مطلب خورځه مې ده خوښه مې ده عمه مې ده خوښه ده خاله مې ده خوښه مې ده زما نکاح ورسره زه کوم ملایان دا ناروا ده دا ناروا ده دا نسي کېږي داسې یو نسي ته څه کومه زیاره بس مال دا اوس ته د زړه وایي وای ته که سره د چیش لپاره ورته جوړېدلي یاست په اسلام کې مې خېټې کش کړي دا ښځې سرحدونه کشوي دا روا دا ناروا ده د کمال بزمبړې ته اوس څنګه د مؤمن زوی پلار د مسلمان بولې ځان مسلمان بولې دا رقم بس ته څنګه په کورنۍ کې لوی شوی دا څنګه اسلامي کورنۍ ده چې دغه تاسو نه معلومیږي دا پر ملایانو تاوان شو دغه اصل اساسي دی قرآن دغه اصل یې شی دی لکه هغه چې ناروا کړ چې میره ده پس یې الله تعالی اوس دا وایي کېدای استثباده ربط پیدا یاست دا محرمات چې دا اوس شرازي پسې دا به څلور قسمه دي یو دغه دي چې د نسب د شراکت لري پر سړي باندې حرامي دا به در حساب بل بیا دا دی چې د رضا او د کېرودلو د خاطره پر سړي حرامي دا به په حساب بل هغه دی چې د خیرشي د لارې پر سړي باندې حرامي دا به په حساب کې څلورم قسم هغه په راتلونکي آیات کې دی والمحسنات هغه دی چې میړه والا ښځې هغه هم در باندې حرامه ده ستا د نسب د لارې هېڅ نه کېږي د رضا د لارې دې هېڅ نه کېږي د خیرشي د لارې دې هېڅ نه کېږي خو د بل سړي معنا د نکاح پر لري نو ته بیا څنګه نکاح ورسره کوې هغه هم در باندې حرامه ده د نن په آیات کې دا درې قسمه موږ وایو هغه چې بیا راځي چې د سپارې سر دی والمحسنات د هغې په سر کې به بیا دا څلورم قسم بیان شي نو اوس دغه نسبي اول د واره بیانوي چې د نسب د لارې شراکت سره لري پر سړي نکاح حرامه وي نو څنګه به الله فرمایي حرمت حرامې کړي شوي دي علیکم پر تاسو باندې ای مؤمنان امهاتکم منځ ستاسې نو پر تاسو باندې ستاسې منځ چې دي دا در باندې حرامې شوي دي دا مور چې دلته اوس یاده کړل نو مور که دغه د سړی ځینې پیدا شوی دي خو مور بلل کېږي او چې هغه د سړي میرې هغه خو هغه دی په معنی که حاباؤکم کې مخکې تېر شوی دی ولا تنکحوا ما نکح حاباؤکم هغه وینې میرې هلته لا حرامه کړې دلته دغه ده چې دا سړی ځینې پیدا شوی دی الله وایي دا در باندې حرامه شوې ده د مور سره به نکاح نه کوې مال امریکا چې ځان ته پرمختللې ځان ته ډېر هغه افلاطونان وایي مال په دا اوس بیا کې چې دی 15 کلنه ښځه ده د خپل 21 کلن زوی سره 22 کلن زوی سره نکاح کوي اوس دا څنګه پرمختګ دی دا اوس سره کوم عقیده ده نو خو دوی وایي موږ د عیسی علیه السلام امتیان یا د موسی علیه السلام خو یا به یهودي یا به نصارای په هغو ادیانو کې دا کله وه خو دا د دې نوي ترقۍ څه دوی ته ورپېښه ده چې دا کار کوي چې انسان ازاد دی د ازادۍ نتیجه دغه راوځي چې یو حیوان دا کار نه کوي نو دا یې یو تاسې بې حساب وبناتکم الله پاک وایي ستاسې لوڼې هم در باندې حرامې دي د لوره سره هم نکاح نه کول کېږي دا واخواتکم او خویندې ستاسې خویندې در باندې حرامې دي دا خور نو چې بیا د درې قسمه ده ستاسې ورته پامې موږ ول یو سکنۍ خور ده سکنۍ دغه ده چې په مور و پلار د سړي د دواړو سره شریک دویم د دغه پلار د دې موره څه پیدا دي دا انجلي هم د دغه پلار د دې موره څه پیدا ده سکنۍ ورته وایي یا په عربي کې اعیانیه ورته وایي بله به هغه ده چې د پلار یې د موره نه وي د سړي پلار دوې کوروالا یې کړي د دا یوې کوروالا څه چې دی پیدا دي دا خو د ده مور سوله د دغې مورنۍ خور ښه نو چې وایي دا خو سکنۍ وه یا چې د هغه میرې څخه یې پیدا شوي هغه نو د ده خور ده په پلار یې شریکه ده مګر خو منځ سره جلا جعلاتیه ورته وایي وجې ته بله خور هغه ده چې د سړي په مور شریکه یې د پلار یې نه یې شریکه یو سړی دی کونډه ښځه یې وکړې هغې لور درلودله ده چې د دې ښځې سره وچې وکړې د دې څه بل زوی پیدا شو نو دغه د ده زوی چې د دې ښځې څخه دی او د ده هغه لور چې د ده څه نه ده د بله میړه څه راوړې ده نو دا خو د ده اخیاپي خور ده په مور یې شریکه ده کومه ده چې په پلار یې ور شریکه ده نو دا د واخواتکم ټولې څو خوندو ته شامل شو درو ته درې سره قسمه خوندې تر لاندې سولې واخواتکم او خوندې ستاسې در باندې حرامې شوي دي که دا اعیانیاتې وي دا خوندې یا علاتیاتې وي یا اخیاپیاتې وي هر قسم شي الله وایي دا در باندې حرامې دي ولې د خور نوم ورته شامل دي دا درې وعماتکم الله تعالی وایي عمګانې ستاسې در باندې حرامې دي دا عمه چې بیا د هم دا دوه قسمه ده یو دغه عمه ده چې د سړي د پلار خوري نو نه یوازې د پلار خور د نیکه خور هم عمه ده
د ور نیکه خور ماما ده، د تر نیکه پسې ورور چې ار نیکه دی د هغه خوندې امګانې دي. نو یوه دا مشهوره امه چې موږ تاسې پېژنو خو د پلار خور ده. کتاب قرآن کریم د نیکه خور د ور نیکه خور دا ګرده په امګانو کې راوستې. دا دواړه قسمه امګانې در لاندې شوې. بل هغه درې قسمه دلته هم جوړېږي. که د سړي دا د پلار خور په پلار او په مور په دواړه شریکې د ده دا سکنۍ اما یې بلل کېږي. که د ده د پلار خور د پلار سره فقط په پلار شریکه ودای نو هغه چې موږ علاتیه ورته وایي. بل هغه د چې فقط په مور شراکت سره هم د امه بلل کېږي. دا درې سره امګانې تر لاندې سولې. دا دغه عام لفظ دی. وخالاتکم الله یو د هغه رقم در باندې حرامې سوي. خالاتکم خالګانې ستاسې. خاله بیا چا ته وایي؟ خاله خو د مور خور ته ویل کېږي. نو لکه د مور خور چې خاله ده د انا خور هم خاله ده. کېدای شي په خبره تاسې پوهېږئ. د هغه انا د مور خور چې بیا ده هغه هم خاله ده. د انا خور چې د ام خاله ده معنا داسې ده د مور یې ده بیا د مور ده بیا د هغې مور ده بیا د هغې مور ده. په دغو کې چې د هر یوې خور یې د ده دپاره څه بلل کېږي؟ خاله بلل کېږي. دا خاله نه بیا درې قسمه ده چې اوس د سړي د مور سره په پلار او په مور په دواړو ور شریک نو دا سکنۍ خاله سوله. که د دغې مور سره دا یوازې په پلار شریک ودای نو پلرنۍ خاله سوله. که یوازې په مور سره شریک وده د مور سره هغه نو هغه مورنۍ خاله سوله چې موږ اعیانیه یا علاتیه یا اخیاپیه بولو. نو خاله هم دغونه تعمیمات پیدا کړل لکه په هغه امه کې چې مو تېره کړې وه خبره. خاله هم هغونه قسمه ده سوله. نو وخالاتکم ګوره جمع یې وویل. وخالاتکم خالګانې ستاسې ګرده د هر قسمه څه چې دي دا در باندې حرامې دي. وبنات الاخ وبنات لونی الاخ د ورور. دا چې موږ ورېرېګانې ورته وایي دغه د ورور لونې دا هم ګرده در باندې حرامې دي. بنات الاخ ذکر کې دا بیا دغونه قسمه لري. ولې چې ستا د ورور لوري نو خو ورېره بلل کېږي. موږ تاسې ورېره نو خو ستا ورور درې قسمه درلوده که نه درلوده نو خو ورور به دې یا اعیاني و یا به علاتي و یا به اخیاپي و. د دوی دا لونې د درو سلو ورونه داسې باندې چې حرامې دي. معنا زما داسې ورور دی چې په مور و پلار په دواړو را شریک دي. د لور هم پر ما حرامه ده ورېره مې بلل کېږي. داسې ورور زه لرم چې یوازې په پلار را شریک دي په مور نه دي را شریک. د لور عمره باندې حرامه ده. داسې ورور لرم چې یوازې په مور را شریک دي په پلار نه دي را شریک. د دغه ورور لور عمره باندې حرامه ده. دا یو. بل تعمیم دا پکښې کې دی چې دغه د ورور لونې چې موږ ورېرېګانې بولو دا ورېرېګانې هم داسې نه دي چې یوازې د ده څه زېږېدلي. که د ده څه بالذات زېږېدلي هم حرامې دي. که د په واسطه سره هم حرامې دي. په واسطه سره څه معنا؟ زه ورور لرم د ورور لور خو را باندې حرامه سوه که نه سوه؟ هغه لور بیا ځان ته بله لور لري هغه هم باره ورېره بلل کېږي را باندې حرامه ده. هغه بیا ځان ته بله لور لري مطلب دغسې پلمسیان وکړوسیان. یا زه ورور لرم دی زوی لري دا زما ورور چې وراره دی وراره مې بیا لور پیدا کړله هغه هم حکم د ورېرې لري هغه هم را باندې حرامه ده. نو ګورې ورېرېګانې چې حرامې سوې د ورور لونو ته ویل کېږي. بالا نو د ورور لور بلل کېږي یا بالذات د ده څه پیدا یي یا د ده د زویه څه پیدا یي یا د ده د لوره څه پیدا یي. زبره معنا زما د ورور لمسیانې و زما د ورور کړوسیانې ګرده په ورېرېوانې کې راځي. دا دغونه عام لفظ دی. دا ګرده ورېرېګانې معنا خو د ورور د لاد بېرته راځي په تاپسې مشلي. نو چې مشلي نو نکاح حرامه ده. وبناتو او لونې در باندې حرامې سوي دي. الاختې د خور. خور بیا درې قسمه سوې. خو مخکې ستاسې په یاد دي چې یوه اعیاني خور ده سکنۍ، بله پلرنۍ خور ده علاتي، بله مورنۍ خور ده اخیاپي. د دغو درو سرو خوندو لونې در باندې حرامې دي. ولې ته خورزیګانې ویل کېږي. دا بیا دا بل تعمیم پکښې کې جاري کړه چې که د دوی څه بالذات پیدا سوي خپله د دوی لونې یي که د دوی د زامنو لونې یې د لونو لونې یې دغسې لمسیانې یې د خوندو سته دغه هم ګرده په چا کې راځي؟ په خورزیګانو کې راځي. نو خلاصه موږ څنګه وایي طالب په پوهېږي چې معنا د دغو درو خوند اولاد که بالواسطه یي معنا د بل چا د زوی یا د لور لوري که بلا واسطه یې ډایرکټ سبدم سیده سیده د دوی لونې هم د خورزیګانې حرامې دي. تر دغه ځای اووه قسمه محرمات سول. کېدای شي تاسې اوس پوهېدلي یاست دا اووه د کوم قسم محرمات یې نسبي چې توالد و تناسل یې په منځ کې سره شته. د نسب د لارې دغه اووه قریبان چې حرام دي او د هر یوه هغه تعمیم به ما درته وښاوه چې دا خوندې کوم قسمونه د عمګانې د خالګانې دا پکښې کې بیان سولې. اوس بیا هغه محرماتو ته راځو چې هغه د نسب د لارې نه یي د رضاع د لارې د کیرودلو د لارې پسې ورته ګوري. و دغه رقم حرامې کړی سوي دي امهاتکم منجې ستاسې الله چې هغه منجې ارغضعنه چې دوی تی در کړي دي کومو تاسې ته چې تاسې چې تی در لره درکړي دغه نو هم ستا مور بلل کېږي. د دې سره هم نکاح نه کېږي. د دې سره هم د ده نکاح د ابد دپاره حرامه ده. حرمت یې دغسې ابدي دی.
واخواتکم او در باندې حرام شوي دي خوندې ستاسې من الرضاعة چې د رضاعت ته لارې د سړي خوري. د رضاعت ته لارې خور څنګه جوړېږي؟ مثلا زه چې د کومې موره پیدا یم، انجلۍ راله زما د مور ته یې ورودي، دا زما رضعي خور سول. یا زه ورلم د دې د مور ته یې مې ورودي، نو دا زما چې شو رضعي خور سول. یا بل رقم پیښه سوله، په کلي کې بله ښځه د شیدې ډېرې دي، دا هم ورته راوړه ته یې ځینې رودي، زه هم ورته ته یې مې ځینې رودي، نه زما نصیبې مور ده نه د دې ام او دا سره چې سولو باره سره خور ورور سولو رضاع. د رضاع ځای ته چې رالو دلته دا دوه شیان بیان کړه بس. یو هغه ده چې هغه د خور د رضاعت څخه د خور نوم یې پر کښېښوه، بل یې مور د رضاعت څخه. دا د مور د خور په لفظ کې اشاره د مفسرین رحمت الله علیهم وایي نو ښه چې و امهاتکم اللاتي ارضعنکم، ستاسې هغه مندې چې ته یې درکړي دي، نو خو امهات یې بولې، د مور نوم یې پر کښېښوي که نه پر کښېښوي، دا یې یو. و اخواتکم من الرضاعه، دا ستاسې خوندې د رضاعت څخه، خو دغه دي د خور نوم یې پر کښېښوي که نه پر کښېښوي. چې د خور و د مور نوم یې پر دغه د کې والا باندې کښېښوه، نو دا نورې ګرده پسې ورګډې کدا چې پخوا مخکې ذکر سوي وي هغه ګرده باره تر لاندې سولې، هغه نو څوک دي؟ نو باره لور هم پر سړي حرامه سوه، د رضاع لور رضعي لور هم باره تر لاندې سولې. ولې؟ نو چې زه د یو ښځې ته یې ورودم، الله پاک د مور نوم پر کښېښوي. چې یو نجلۍ راسي زما د مور ته یې ورودي، الله تعالی د خور نوم پر کښېښوي. نو خو چې که زما د کوروالا څه ته یې ورودي، نو خو هغه بیا د لور نوم ایښول کېږي، نو هغه باره لور سوله. نو کېدای شي په مضمون راته چې پوهېدلي یاست. یا د مثال په طور زما د پلاره سره ته یو ښځې رودلی دي، نو خو زما د پلار خور څه په رضاع که نه سو، نو زما دپاره بیا عمه سوه، نو هغه بیا عمه بلل کېږي. یا زما د مور سره یو انجلۍ ته یې رودلی دي، نو خو هغه باره زما د مور خور سوه، خاله مې سوه که نه سوه، نو هغې ته باره خاله ویل کېږي. یا زما د ورور د ښځې زما ورېنداره د هغې ته یو انجلۍ ورودي، نو خو زما د ورور لور بلل کېږي که نه بلل کېږي، نو خو زما دپاره ورېره سوه که نه سوله. یا زما د خور ته یو انجلۍ رودلی دي، نو خو زما د خور لور سوه، زما دپاره خورزه سوه که نه سوه. په دغه دوه ټکو کې دغونه ډېر شیان پسې ورداخل سو. الله فقط ما دغه ستاسې رضعي مور ښه نظام چې رضعي مور خو دا معنا چې ما یې ته یې رودلی دي، الله پاکه تېګر سره مور بولې، د مور نوم چې پکې کښېښوي. بیا و اخواتکم من الرضاعه، چې زما سره یې ته یې رودلی پر هغه دې د خور نوم کښېښوي. ښه نو دا ګرده سلسله دا رقم ده چې زما د پلاره سره یې ته یې رودلی، هغه مې نو عمه سوله، نو ولې خو د پلار خور مې سوه. چې زما د مور سره یې ته یې رودلی، هغه خو مې نو باره خاله سوله. که زما د ښځې ته یې رودلی، هغه خو مې نو باره بیا لور سوله. نو کېدای شي په خبره پوه سوې. که زما د ورېندارې ته یې رودلی، نو خو هغه زما د ورور لور بل کېږي، زما دپاره ورېره سوله. که زما د خور ته یې رودلی، خو هغه مې خورزه سوه. دلته دومره ډېر شیان اووه قسمه ګویا کې دلته تر لاندې سول. په دغه ځای کې د رضاع هغې هم څو سوله؟ اووه دانې دا هم سوله. دوه یې الله په صراحت ذکر کړل، دا نور چې په خپله موږ ته د جنامه سره معلوم سو چې دا نور هم دغه نومان دي. نو اووه نسبي ذکر سوي وه، څو پکښې کې ذکر سو، اوس اووه بیا رضاعي ذکر سو، دا یې 14 محرمات. کېدای شي په خبره پوهېږي. یو خو دغه دا چې اوس موږ را شروع کړي دي، امهاتکم اللاتي ارضعنکم واخواتکم من الرضاعه، د دغه امهاتو د اخواتو تورو څخه دا نور پنځم پکښې کې داخل سوله. دا خو ماضي د دغه تورو څخه چې کار واخلي اشارتن. په صراحت بیا په حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. صحیح حدیث دی چې د رضاع څخه هغه قربان ګرده حرامېږي چې د نسب څخه حرامېږي. نو د نسب د لارې خو هغه اووه تسې مخکې واورېدل، نو دا حدیث دغه اووه سره دلته په دا رضاع کې دا هم شامل کړل چې د نسب د لارې دغه ورېره و خاله و عمه و فلان و فلان حرامېږي، دا د رضاع څه هم حرامېږي. نو څو دانې اوس پوره سوه محرمات؟ 14 دانې پوره سوه. پسې هغه درېیم قسم ته اوس راځو. درېیم قسم بیا دا دی چې الله پاک موږ ته هغه محرمات راښیي چې هغه د خېښۍ د لارې، نه د نسب د لارې دی، نه د کېرودلو د لارې دی، د خېښۍ د لارې دی. د یو ښځې سره سړي نکاح کړی ده، د دغه نکاح په خاطر مالته ډېر محرمات پیدا کېږي. نو مګر و هغه محرمات نو دوه قسمه دي. ځینې محرمات ابدي دي، ځینې داسې دي موقت دي. اوس یو نجلۍ سره سړي نکاح وتړله، د دې نجلۍ مور خو د سړي خواښه بلل کېږي، نو د خواښ سره نکاح جایزه ده، تر مرګه پورې بیا نه ده جایزه، الی یوم القیامه بله حرامه سوه. مګر د دغې نجلۍ چې ده بیا خورې چې خوښینه موږ ورته وایي، د خوښینې سره هم نکاح حرامه ده، مګر هغه ابدي نه ده. هغه تر هغه وخته ده چې دغه نجلۍ ستا په نکاح کې، که دغه نجلۍ ته تا طلاق ورله راورکړي، د مثال په طور سیري یا دا مړه سوه،
په هر صورت ستا څه جلا سول طلاق دې ورله ورکړې عده یې تېره سوه ابولې خوره سره نکاح وکړه یا دا مړه سوه د ابولې خوره سره نکاح وکړه نو دلته حرمت ستا د خوره سره خو دا ابدي نه دی موقت حرمت دی او د انجلۍ د مور سره یا د خاله سره یا دغسې د هغو سره حرمت څه شي بلل کېږي ابدي بلل کېږي نو دغه د مصاهرت په عربي کې ورته وایي د مصاهرت د خیشي حرمت درته بیانېږي الله وایي و د هغه رقم در باندې حرامې سوي دي امهاتو من نسائکم د ښځو ستاسې چې ستا ښځې کوروالا دي د دې مور نو امهات یې ذکر کړه جمع نو څه معنا د کوروالا مور د هغې مور د هغې پسې مور معنا دغسې د کوروالا انا سوله هغه بله انا سوه بله سوه بله سوه دغه سلسله ګرده در باندې شي سوله در باندې حرامه سوله یوازې داسې نه دی چې د کوروالا مور بلکې د کوروالا انا هم در باندې حرامه ده د کوروالا د مور انا هم در باندې حرامه ده داسې پسې ده اصول دا ګرده حرام سوله وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائب او هغه بچندران کوم ستاسي بچندره په پښتو باندې بولي نه دی یا پرکټي ورته وایي چې یو ښځه کونډه ده بره اولاد لري د بل سړي څخه لور لري دا سړی راسي نکاح ورسره وکړي نو دغه نجلۍ د ده څه بلل کېږي دا په پښتو کې په پرکټي بولي یا بچندره کېدای شي زما په خبره پوهېږي په عربي کې دې ته ربیبه وایي ربیبه دې ته ویل کېږي چې یو سړی پالنه و تربیه و روزنه کوي نو دا خو لور د بل سړي د مازې ده دا ښځه کړې ده خو ناښځه چې دی کوي په څه اسرایه کوي پرای زما دا وړ عیال به راساتي نو خو دغه انجلۍ چې د برای تربیه ده د پر غاړه سوله لور یې نه ده نو پردی لور ده نو خو هغې د بله میړه څخه درلودلې ده نو ربائب یې جمع سه بچندران یې ګرده یاد کړي چې موږ یې بچندره بولو چې یعنې هغه ستاسې بچندرانې اللاتي هغه پې حجورکم چې ستاسې په غېږو کې یې حجور جمع د حجر ده حجر چې دی د انسان دغه زنګونونو و لاسو مابین دغه ځای دا موږ یې غېږ بول و دغه ته حجر وایي نو چې د یو ښځې سره چې تا نکاح کړی د هغې کوچنۍ لور راوړې ده د خپله ځانه سره د بله خاونده څخه یا یې کوچنی زوی راوړی دي نو هغه به چیرې تربیه کېږي کوچنی خوارکۍ خو د هر چا سره ورپات کېدی خو یې نه پېژني چې دا زما پلار دی که نه دی نو هغه یې په غېږ کې ورغورځي نو دی چې سړی واقعي دی سوچ ولري دی به د هلک په دې نه پوهوي چې زما په تا شوق نه راځي هغه د غوره محبت کې هغه خو د هغه پلار بولي نو دی به د هغه رقم روزي لکه خپل اولاد ته چې ګوري نو الله تعالی وایي ستاسې هغه بچندرانې پې حجورکم چې په غېږو کې ستاسې اوسېږي که ته ونه کې په غېږ کې نه اوسېدله په خبره پوهېږي مثال په طور ښځه یې وکړه بهرحال زه عیال نه کوم عیال دې دورې د پلرګنۍ کره پرېږدو هغه بچندره نو هغه خو د په حجر کې نه ده په غېږ کې نه ده هغه تر لاندې ده که نه ده وامو هغه ده که دغه ده دا په حجورو کې مې فقط د عادت مطابق ویلي چې په عادت کې دا رقم ده چې کور د ښځې سړی وکړي د هغې کوچنی اولاد نه ده په حجر کې ولې هغه یې ورسره راولي وایي څنګه راڅه جلا کوي پر دی ایښي له امي بروی دا به راسره ساتي نو د په حجورې کوم قید احترازي نه دی چې هغه بچندران یې وباسي چې معنا وایي د ده په غېږ کې نه یې اوسېدلي هغه هلته پرېږدي په بل کور کې چې دا ځینې راوته سوې ده یا که هغې خو شرط لري من نسائکم ستاسې د هغه ښځو څخه اللاتي هغه دخلتم چې تاسې دخول کړي بهنه په دوی سره هغه بچندرانې در یادوم که دا اس حکم ته به تاسې ښه متوجه یاست دا خو د محرماتو اصل دی ښځه سړي په نکاح کړل کونډه هغه د بله میړه څخه لور لري دغه لور یې پر ده څه وخت حرامېږي علاوه که د دغه ښځې سره پر نکاح سربېره وچې وسوې پوهېږې که د دغه ښځې سره چې د نکاح ورسره کړی د ده وچې وکړې بره هغه بچندره پر حرامېږي که مازې عقد سره وکړي ملا یې نکاح ور وتړله وروسته باره خل ورته چې ملا دې ماته څه خو سمه ښځه به دې کوله په دې یوه لمن عیال پسې دي ته ځان نسې ساتلی دلته دام په تا پسې دي در باندې ایښي دي باره د ورباسې یې بېرته طلاق کوو بس یې ښځه طلاقه کړله اوس هغه بچندره چې د ده بدل کېږي د هغې سره دی نکاح کولی شي نه پر حرامېږي کېدای شي په خبره پوهېږي کونډه ښځه چې سړی په نکاح کې د دې د بل میړه څخه چې لور لري دا پر دغه سړي باندې څه وخت حرامېږي چې دی د دې سره وکې وکې په مازې نکاح نه حرامېږي که مازې عقد وکړي بېرته طلاقه کړه معنا نه وکې ورسره وکړي نه په شهوت مسه کړه دغه ځای هم ورسره مراعات کړي که د هغسې په غېږ کې په خوند ټینګه کړله وتې یې نه دي کړي دا حکم د وتې لري باره پر ده باندې هغه نجلۍ بیا حرامېږي هغه د ده بچندره په مضمون تاسې پوهېږي وتې یا مس په شهوت دا دواړه یو حکم لري هغه بچندره پر سړي باندې باره حراموي اوس د آیات سورو ته بیرته ګوري و د هغه رقم حرامې کړي سوي دي ربائبو هغه ربیبې و بچندرانې پرکټانې کوم ستاسې الله چې هغه بچندرانې پې حجورکم چې د عادت د لارې ستاسې په غېږو کې اوسېږي اګر چې قید احترازي نه دي مګر و د چا څه چې من نسائکم د ښځو څخه ستاسې الله چې هغه ښځې دخلتم چې تاسې دخول کړي دي بهنه په دوی سره الله وضاحت ورکړي فإن لم تکونو که تاسې چیرې نه واست دخلتم چې دخول مو کړو
کړو بهن په دې سره دخول دې نه دي پکړی ما ځنی کا پر تړلې ده علاج کړی برته فلا جناح علیکم فلا جناح بیا ګناه نشته علیکم پر تاسو باندې بیا نکاح ور سره کوای څه د دې غیب چندل سره تر دغه ځای پورې دا د حرمت د مساهرات څخه چې کوم حرمت راځي غم الله عز وجل ته بیان کړي پس په دغه سلسله کې د حرمت مساهرات الله بل حکم فرمای وحلائل ابنائکم د زامن استس حلائل جمع د حلیلیه ده حلیله و حلال ته ویل کیږي وس مثال په تور زمازوی ته چې کومه شذ حلاله ده نو د دنیا ګرځي شذ وتعالى نو خدای خپل کورواله ورته حلاله نو الله استس د زی حلیلیه ده ادبی لفظ استعمال کوي چې استس زی ته کوم څوک حلال معنا کورواله دام در باندې حرام ده پر خسر بابا باندې دا قطعی حرام ده دام ابدی حرمت چې هغه دا ورسره وکړي نکاح ورسره وکړي و دا غره کوم حرام کړی سی دي حلائل حلیلیه ابنائکم د زامن استاس کوم زامن زی خدای قسمه مادر شولیو یو نسبی زیو بل بیا چې ورزعي زیو او بل بیا چې متبنا زیو متبنا چې هغه موږ په زور سړی باندې په خلا وای برای د ازمازوی دي نه د معنی تیر ودلې دي نه د څه پیدا سوی دي دغه څه پردای الفی د محبت ورته برای د ازمازوی دي مالک مثال چې درته پیښ کی زید بن حارثه رضی الله عنه چې کښنی و د یو ځای په سفر ته د مور سره ملګری و پر دا قافلو به دغه چاپی وال کې دغه رقم به ډاکې وال کې د عربو کار بل شي نو بیغلا خبر پوسټ ډاکوګان ولکه امر چې په کام ته چور چې په ول دغه د دې کارو جاهلیت اسلام چې را لې خدای ته مدن تر بل چې دا څه کار دی پر هغه کې عمله دا کاروان شکوري دا خو غلای وي قطعي طریقې ده نو خو به ارال په دې کې د عادت و تر ډیره پوري نو د قرار دا کاروان څخه خپل مور څخه غلا کاروان لري ځای دی بر ورکسنو خو لو یو یاد نو نبی علی السلام به چات ویل ته ماته د کور د پاره کښنی خادم را پیدا کړي د یو لوشي واخلي او کښی د کور یو کار نه زوی ضرورت ورته لري لکه موږ په کور کې کښنی مزدور مقرر انو نبی علی السلام المریی را پیدا کوم ریان خو صحابي په ګرځي دی په ګنج کې وکتل کښنی الک دی خرڅی شایسته الک دی ورای راځي چې راوستي نبی علی السلام ټول داخل په پیغمبر علی السلام په خوشاله صلی الله علیه په خلاص او غمور پلار چو غو ته برای چا آل ورکی برای لاغستی سیزیز ما په خیال په حجاز کې حجاز د عرب علاقه ته ویل کیږي برای الته یو سړی دی خدای سړی خورا په شو اخلاق مشهور دی ډیر مبارک سړی دی دغه وایرانی ولیدي تر کما یستری دی الته دغه ځای سه مور کار سره په واسه پښتنه پر پښتنه د رااله د نبی علی صلوات و سلام کوته ودرېده چې ورته ودرېده برال د خزمر زی د عمره نه دی مش مرای نه دي دغه سحور انسان څوک رانی ورس بل دا خدا شدا کو ګان را څټشتولیو دا خدا کال دوه معنا یاد لري دا ورکو دا دی وسم پیدا انو الک تسکو کی روز دغه شدا کو ګان تشتولم زمره یی نه خو غو په ګل کې خرڅ کړم لکه سره چې وسه سړی په واکه برابر ځای خرڅ وي د ازمم رہی نو ما څه ویل زه کښنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم برته ځنه در سره ګرځو بس ته دی اختیار دی کدر سره دی ولار دي ما د طرفه اجازه د ازمه پیسې دی ولار دي پروان نه برای زید رضی الله عنه تو ول سره ولار سره د مور پلار سره غول راځه زوی را سره دی برای د ورتل چې ازاده جسد سنت بس تاسو تر ملګری چې تاسو مور پلار است دغه سړي سره اوسېدل زما خوښته ما د دې پریږدي مې بیاس انو د چې دا جواب مور پلار ته ورکړي د پیغمبر علی السلام سره پاتې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولنشتدون او فادار برای حرم شریف تراوسی چې خلک ډیر جمع ولدنه نه زده زما زوی دی خبردار ګرځي په دې پوه دی هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی غټ شو ځوان شو برای کوروالا ورته وکړه واده ورته ورکړي ورسته هغه کوروالا سره دی نه چلید ولی کوروالا د نبی علی السلام د خاندان څخه قریشیه او هاشمیه دیغه دماغ لوړو لکه اوس په قومو کې واستانه قومي دی خو شنو خلکو خمرایي بلی اگر ته دی خمرایي نو ایغه شې په د سر نقشه تکاو کله مرګ سره جنجال په کور کې ولیدل چې په د مړوشي یو کار ځنی غوښتي چې زميړې مته شزه نو معنا یا کتغ وکیا کالی را په دا ژوند به غوښتي ایغه پر ځان نه برابر چې دا کفوله ولنه کې ته څوک چې پر ما امرونه نو ار ورځ به جنجال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته براتلی برای داسې لکه ودا وسه جنجال په غاړه کې راوچ پیغمبر علی السلام ډیر وصیت تکاو چې مکه قران کې بیا بل ځای د قصه په تفصیل د خیر راځي الله پاک ورته نو ما اراده کړې د پیله کوم او تبه کوي نکای هم ما درته دا د څه د پاره چې دغه رسمي باطل د منځه ووزي چې دوی د متبنازي شذ ته امر جوړ ویل نو الله پاک او نبی علی السلام ته چې خپل مات نه کې دا کار څوک کوي نو بار هغه چې زید طلاق کړل نو سره چې دی نبی علی السلام بار نکاح وکړ عربو بار چې کاکړو دا د مجورې په نکاح کړ دا څنګه سړی دا نو څه سړی پیسې باس نو الله وحلائل حلیلیه ابنائکم د زامن استسی الذين اخذ زامن من اصلابکم چې د شاو سپیدا سوی اصلاب
اسباب جمع د صلب لا شاته وکړي چې ستا د شاته پیدا شوی معنا ستا څخه د اغزي حلیله چې د پرسلی حرامه ده د متبناغه کتانو خادریم زی پاتو زابل قسم رزعی دا هغه رزعی ذکر والا هغه حرامه ده کنه دا هغه حرامه ده هغه دلته نه ذکر کړی دا د من اسلاب کوم قید شدی فقط هغه د متبنازي مجور چې ده هغه دلته وېستله هغه د رزعی غولی نه وځي خو هغه ته د مخکې ما حدیث ته يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب خو هغه عموم کې الته داخلي جن او بل الا پاک الته په سورته احزاب کې په صدرم آیات کې وای وما جعل ادعياءكم ابناءكم هغه شته دعوه کوي چې دا زما زوی دي الله هغه ستاسو نه دي لکه زید بن حارثه خو نبی عليه السلام دعوه کول چې دا زما زوی ده الله دا جزوی نه دي د دې کور ولا مجور نه بدل کیږي نو رزعی ام وېستي نه وېستي هغه پاتې دي نو دغه د من اسلابکم قید چې دلته ویل سوی دی په آیات کریمه کې تشبه پویږي د متبنازي کور والا بس الله وایي چې دغه چې دغه ستاده پر مجور نه بدل کیږي چې د ملاو د شاځخه دي د اغزي چې د کور والا است مجور بدل کیږي هغه بل د رزعی هغه نه دي استجدا قید فقط هغه ته متوجه دي د څه څوک شاله کې نه کی چې دغه د خاله من اسلابکم هو بالا خو نو چې هغه رزعی دي هغه د اسلاب څخه نه دي چې متبنادیم د اسلاب سره دي د دواړو کور والا وی رواجی هغه د رزعی چې دی نه درواده چې بلکې چې دا غرواده وحلائل حلیلیه معنا مجنج هغه ماینګانی او شذي ابنائکم د زامن استسه الذين اغزامن دریادو من اسلابکم چې د شاګانو څخه ینو دا ام د خیرشي د لارې پر سر نسو حرام خو زی نکاح ور سره کړی د بابا عبارت د ګردو مرده پار نشي کوي ابجه حرمت رالي لکه څه چې د خپل خواش سره نکاح نشي کوي بل ودا غره کم در باندې حرامه سوی د انده تجمعو چې تسی یو ځای والی وکي بین الاختین ما بین کې د دوه خوند خدا بل رسمي باطل و شمال دی بجوي خو نه خوشې جوړای به پنه کاکړه علاوه بل دغه کار باندې حرام دا ولې حرام کې د دې وجه ده چې دوی خو نه پنه کاک پر لجامه کې د دې ترمنځ هغه وسیله رحمت قطعی رخصره بنی ذکرل برا د خلکو پر چا باندې برا به یو خور د بلی خور د سر په کاسه کې وبچو مکتب ته چې خدای به کله مړک نو دا څونه غټه وسیله و چې الله دې سره خوندې کړی وي او تا په دښمنی ور بدل کړنه الله دا سړی منع کی چې ستاده لپاره د نکاح حرام ده دوی خوندې په یو نکاح کې نه سره جمع کوي ها دا څه کولای شي چې دا خوري په نکاح کې چې یا طلاق سي امر سي بیا د بل سره نکاح کوي دا چې دام ژوندۍ ستا په نکاح کې دم دا کار نشي کېدلای دغه دوی خوندې خو الله ذکر کړي مراجع نو یوازې دوی خوندې وسنسولې ارغه دوی شځي چې کپدی کې ته یو نر فرض کې ابره شځ نکاح نه سره سي کېدل دغه دوی نه جمع کړي خاله او خرزه نه جمع کولای سړی دی یو شځه په نکاح کې ده برای د دې خرزم خوښه سو د خپل شځي دیغه خرزه چې د په نکاح کې سره جمع کیږي ولې خو د خاله او د خرزه کې اړ ورته نر کې نکاح سره سي کیږي دوغه قرابت دغه سپیل کده دوه خوند یې خینو یا اما وراره ده مثلا یو شځه په نکاح کې د دې بیا وراره ده بل هغه دې خوښه ده واځي په نکاح کوم خدا اما وراره پر لجامه کړ دوی په جنگ پر لواچول نو الله خو اختین ذکر کی بلکې ارغه دوی شي زمراجه چې دوغه په خپل منځ کې نکاح نه سره سي کیږي کې سره نه روشزه کې نو کې جمع کوي امنه زدای قانون قرارداد سم درته وشوي واندا حرام کړ سوی د تجمع کې تاسو جمع والی او کې بین الاختین په منځ کې د دوه خوند پس یې په دا پای کې الله پاک فرمای موږ ولدا خو رسومي باطله و د جاهلیت او چا بکړو الله الا ما قد سلف الا مگر نه ما قد سلف چې په خاطر سوی په خواکه په جاهلیت کې د چاته دا کار سوی دی خو نه پر لجمع کړي سیدی یا رزعی خور کړي په نکاح باندې یا د مثال په تور نسبی خور په نکاح کړي ده خو د اوسه څخه ختمه سو د سی بسره جلا کیږي پر اچیر پر کېږي پر دغه ګناه لا پاکه زنه پر راپورته کوم او د خو اسلام نه وراوړي د کوپر په حالت کې جاهلیت ونه په مضمون تاسو وس پېژ الا مگر نو ما هغه قد سلف چې په خاطر سوی دی نو چې هغه تیر سوی دی دا هغه منع نه کیږي هغه خو تیر سوی ده نو دغه ګناه معاف تعالی څنګه ان الله کان غفور الرحیم ان الله بشک الا پاک کان دی غفورا بخښون کی دی ډیر بخښه کوي رحیما رحمت کوون کی دی نو دا چې د اسلام په جنه یو مشرف سوی دا ګناه یو ساجر سوی الله هغه ګرځه معاف کی نن چې د اسلام قانون واوري دغه محرمات کی دا نو اصل څو قسم محرمات موجود ته وسویل درې نسبی محرمات او ودانه بیا دا غره کوم رزعی ام عین دا ودانه او چې موږ فقط الله د واځ کړی چې نور نو تخپل اشاره تنم ځنی معلومات ده د آیات کریمه څخه په صراحت حدیث ماده تور چې هغه ترلانی بیا د درې څلور قسمه چې هغه د شاوغه بیا د خیشي د قسمه څخه لکه خواشه چې ابدي حرام او د زوی کوروالا چې موجود ده د ابدي حرام او کدای په مضمون ته سپیدل او دا غره کوم بچندره په دې شرط حرام او چې ته چې د مور سره نکاح کې دخول وکي معنا په شاوات یا مسکه یا وکي سره وکي کې په شاوات نو مسکړې وکي نه کړي مازم
ملا نکاح ورته د بیرته طلاق کړ دی غیر د لور سره چا د بچندره دی باندې کاسي کیږي نو کداې په مضمون کې سپويږي نو نفس د محرماتو کې صبر دغه نه د ولاړ فو المحسنات کې به څه ذکر کیږي هغه څلورم قسمه پاتې دي چې د بل د نکاح د خاطر سره نکاح نشو سره کولای او بل دا ماز اصلي اساسي دي نور محرمات چې هغه بیرته علما په دغه ځای کې داخلي تر دغه نه دي وتلي ذکر سوي نه دي خو دلته داخلي دي علما او په اجتهاد داخلي کړي هغه نو چې دی هغه باره ویني د فقه کار دی هغه بدلته په دغه ځای کې نه کیږي باره ترجمه غسر د څه پاتې دغه مفصل بحث لري د محرمات واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين